No, 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 no. شکر ده پټي کې خو مې ته خو مو شیندو الله پاک دې پکې ښایسته شړشم راوخیږي او د خیره سره ډېر زیات ستړی شوم ورځم چې کور ته لاړ شم او کنه ګل مکۍ به راته شروع پخ کړي ښه کنجوس ماما ستا د کنجوسۍ د لاسه خو ټول کلی تنګ دی ته ودرېږه زه به دې خوښ شم دې پټي کې دې شړشم خو په خو دا کرلی دی کنجوس ماما ډېر په سختو او کنه دا شړشم دی ورسره زیړ ګلان دي او کنه ورسره خوا کې شنې شنې ونې دي په خو ولکه پرمان کسکره خدای دې دا تور سوټ ووهه د پټي په منځ کې ولاړې راوځه دې پټي نه ما څومره په سختۍ پکې پرون ته خو مو شیندو او ته پکې ولاړې ټول پکې دا شعرونه دې شروع کړي د فضول شعرونه خدای دې د شعرو سره کسکر کا تخته پرمان کسکره په خو او کنه کنجوس ماما راغی ډېر په غوسو ماشاءالله ماشاءالله څومره ښایسته شنه شنه راشنه شوي دي کنجوس ماما دا شړشم او کنه نن د شړشمو د خیر نشته کنجوس ماما ټول مې درنه ویوړه زی په زی ودرېږه ساده ګوله چې قدم وانخلې د کنجوس ماما ټول شړشم تا پټ کړي دي زه به ستا خوښ شم مخکې شه جیل ته نه خوځم پولیس ماما قدم څه کې چې لاس هم نه خوځوم او کنه ډز ونه کې نه کوم ډزم نه کومه مخکې شه جیل ته پولیس ماما ما خو صرف لږ واښه پټ کړه هغه هم د کنجوس ماما دا د ثواب کار دی کنجوس سړي نه غلا کې او ته ما جیل ته بوځي په کوم کتاب کې راغلی دی چې د کنجوس سړي نه غلا کول ثواب دی پولیس ماما زما په کتاب کې مخکې شه خیرن سټیه ستا کتاب کې جیل ته دې بوزم او قاضي به فیصله کوي پولیس ماما دا راته ووایه چې تر اوسه پورې به تاسو څومره غله نیولي یاره زما په خیال ستا سره کېږي داسې یو 3.5 دانې کېږي پرون مې یو غل نیولی دی هغه مې قاضي ته رسولی دی او تا اوس ورولم هغه 10 میلیونه روپۍ پټې کړي دي او که نه دا خوا دې خوا پولیس خو نه یم زه ولا پولیس ماما ته خو ډېر د کار سړی وختې او که نه دا وطن تا ته ضرورت لري آفرین پولیس ماما ډېر ښه کارونه یې شروع کړي دي چې 10 میلیون والا غل دې نیولی دی او که نه هسې خوشي ګپ خو نه دی پولیس یم یاده ماما زویه وایه څه خبره ده 10 میلیونه روپۍ تا پټې کړي وي د بینک نه واو ما پټې کړي دي خیر خو به یي زه انټرنیشنل غل یم ډېر ښه دي کړي دي چې پټې کړي دي ورشه قاضي ته ورشه د فیصلې نمبر دې راغی دا دې ورغم انټرنیشنل غله دا راته ووایه چې 10 میلیونه روپۍ تا پټې کړي دي او قاضي صاحب ما پټې کړي وي خیر خو به یي واو خیر دی خبر نشته دی خو دا راته ووایه چې ولې دې پټې کړي وي ضرورت مې ورته ځکه ښه دا خبرې دي زه ورځه تا د اجازت د کور د لاړ شه تاله دا پیسې معاف دي مننه قاضي صاحب بیا به ګپ لګو ورشه والکه ستا د فیصلې نمبر راغی ښه دا دې ورغمه خو دا راته ووایه چې ستا کار څنګه شو ما ته پیسې معاف شولې او زه کور ته ځم ښه ډېر ښه دا څه وی تا خو 10 میلیونه روپۍ پټې کړي دي او بیا هم خوشي کړي زما ما خو واښه صرف پټ کړي دي هغه هم د کنجوس ماما ما خو به پوښتنه هم نه کوي ما به خوشي کړي د خیر سره او ته خو یو ځلې ورشه که نه ښه هلکه ته ووایه چې تا څه پټ کړي دي قاضي ماما ما صرف لږ واښه د کنجوس ماما د پټي نه پټ کړي وو او د پولیسو دلته تاله راوستم صرف واښه دې پټ کړي وو نور څه نه او قاضي ماما صرف یې واښه پټ کړي وو هلکانو دا 4 کالو دپاره په جیل کې واچوئ پولیس ماما خبره واوره ساده ګوله څه خبره ده یاره پولیس ماما ما سره خو ډېر زیات زیاتی وشو هغه ځکه چې ما صرف لږ واښه پټ کړي وو او 4 کالو دپاره په جیل کې واچوم او بل چې دی 10 میلیونه روپۍ د بینک نه پټې کړې وې او په منډه یې خوشې کړو چې دا ولې هغه ځکه چې قاضي روپۍ خوري واښه نه خوري خدای دې په داسې ځای کې راکړه بابولاله څارناکه راکړم لیونی خدای دې په داسې ځای کې راکړه بابولاله څارناکه راکړم لیونی چې ته نارې کړې زه دې غېږ کې ټینګوم بابولاله څارناکه راکړم لیونی و په ماین ګرانې